تازه او بد خبر. په هرات ولایت کې د رامنځته سوي زلزلې له امله د شهیدانو شمیر تر 2000 زیات او د زخمیانو شمیر 10,000 ته ورسید. د ځینو سرچینو لخوا په هرات ولایت کې د ځمکني اټوم د برید خبر ورکړل سوی. له هغه وروسته چې په هرات ولایت کې د اسلامي امارت او رسنیو لخوا د شدید زلزلې خبر ورکړل سو، اوس تازه ځینو مخکښو خبریالانو د ځمکني اټوم د برید خبر ورکړ. تازه ایرانی چارواکو هم د دغې رامنځته سوي پیښې یعنې زلزلې په اړه غبرګون وښود. دا چې آیا رښتیا دغه اټومي برید و که یا زلزله وه؟ ایران دغې پیښې ته څه غبرګون وښود او اسلامي امارت او مشرانو یې څه ویلي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د هرات د زلزلې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر تر 2000 واوښت. د هرات د پرونۍ زلزلې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له پیښو سره د مبارزې د ادارې پر اساس نن وویل چې د پرونۍ زلزلې له کبله د زندهجان ولسوالۍ په 14 کلیو کې 2053 تنه مړه سوي، تر 10,000 ډیر کسان ټپیان سوي او 1240 کورونه ویجاړ یا زیانمن سوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د ژغورنې 10 ټیمونه د څښاک اوبه، خوراکي مواد، جامې او نور وسایل زلزله ځپلو سیمو ته استول سوي دي. د هرات د زلزلې په اړه د تلو نیوز مخکینی خبریال سید شینواری پر خپل ایکس او فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي د هرات د زلزلې په عواملو پلټنې پکار دي. افغانستان د ویدو آتش فشانونو کور دی، له همدې امله د زلزلې له پیښو د خوندیتوب امتیاز لري. د زلزلې مرکز له افغانستانه د 25 کیلومترو څخه تر 10 کیلومترو پورې لري دی. زه په جیولوجي نه پوهیږم، خو 4.3 درجې زلزله چې کورونه په بل مخ اړوي، د زلزلې مرکز حتما ځمکه کې ډیر ژور نه دی. ایران چې د ځمکې لاندې نظامي تاسیساتو اډې موده مخکې ښکاره کړې له شکه خالی نه دي. د پټو اټومي تحرکاتو لپاره اکثره هیوادونو د ځمکې لاندې د اټومي تجربو هڅې هم د تاریخ له سترګو پټې نه دي. شک دی چې ایران د خپلو خلکو او نړۍ له سترګو پناه افغانستان ته نږدې سیمو کې کومه مداري کړې ده. جیولوجستان افغان ځوانان دي دغه موضوع کې له نورو رامخته سي، خو طالبانو د سید شینواري دغه څرګندونې په کلکو ټکو رد کړي دي او دا له حقیقته لرې بللي دي. اوس تازه تلو نیوز پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي په افغانستان کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په یوې خبري ناسته کې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو زیانمنو سره د ایران د مرستو خبر ورکړ. هغه ویلي چې تېره شپه د دغه هیواد مرستندویه ډلې له څارونکو سپیانو سره د دوغارون له پولې اسلام کلا ته راننوتي او نن ماپښین هم د لنډمهالې سرپناه جوړولو او روغتیایي امکاناتو په برخه کې د دغه هیواد مرستې دوام لري. ښاغلي قومي زیاته کړې چې له هغو ګاونډیو هیوادونو سره چې د تاتارستان په وروستۍ ناسته کې وو په اړیکه کې دي او د مرستو پر مهال د ایران پوله د دوی پر مخ خلاصه ده. د ملي دفاع وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې زموږ مرستندویه ټیم او ځینې لوړپوړي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي دي او په خپلو کارونو یې پیل کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.